ډېری خلک فکر کوي چې کله ښځه په شوق کې راشي او اورګازم ته نږدې وي پښې رېږدي، مګر داسې نه ده. د سیکس په وخت کې د ښځې د پښو رېږدېدل ډېر عوامل لري چې تر ټولو مهم یې د مقاربتي مېرګي په نوم یادېږي. دا د مېرګیو د مرض هغه ډول دی چې د ښځو پښې پکې د سیکس پر مهال بې اختیاره رېږدي. هغه څوک چې وایي د پښو رېږدېدل د اورګازم نښه ده کولی شي چې د پښو د رېږدېدلو په وخت کې خپلې دوه ګوتې د ښځې په کوس کې ننباسي. که چېرته د ښځې کوس په ګوتو باندې فشار راوړ پوهېږو چې ښځه اورګازم ته رسېدلې، او که په ګوتو مو د کوس د راټینګېدلو فشار هېڅ نه کړ، مطلب یې دا دی چې ښځه اورګازم ته نه ده رسېدلې. په هر صورت نورو عواملو ته راځو چې ولې د ښځې پښې رېږدېږي. که چیرې د ښځې پښې د ډېر وخت لپاره په یو حالت لکه هوا کې پاتې شي، کېدای شي چې د پښو رېږدېدل ورسره شروع شي. که چیرې ښځه له سیکس نه خوند اخلي، بیا هم دا حالت رامنځته کیږي. د پښو رېږدېدل هغه وخت هم پیدا کیږي چې کله ښځه غواړي د لذت اوج ته ورسیږي، خو نشي رسېدی. د دې پورته ذکر شو ټولو یو ځایوالی هم امکان لري په یو وخت په ښځو کې ولیدل شي او د پښو د لړزېدو باعث شي. د دې بله وجه دا هم کېدای شي چې د سیکس په وخت کې نجلۍ د څو دقیقو لپاره د بدن غړي ټینګ نیسي، چې له امله یې په غړو کې انقباض منځته راځي، او کله چې بدن بیرته نارمل حالت ته راځي، نو د پښو په نسبت لویو غړو کې خوځښت راځي. د ښځو د پښو لړزېدل د موټک په وخت هم کیږي، چې لامل یې په بدن کې د اوسپنې کمبود ښودل شوی. کله چې نجونې موټک وهي، ټول تمرکز یې په خپل کوس وي او نور وجود یې بېواکه وي، نو ځکه یې پښې هم رېږدي. په دې وخت کې د دې خطر شته چې نجلۍ ولویږي، نو ښه خبره دا ده چې کله نجونې موټک وهي باید کینی یا سملي. د پښو خوځېدل ډېر جدي مشکل او کومه ناروغي نه ده، او نه هم تداوی ته ضرورت لري. شاید ښځې د پښو له لړزېدلو خوند هم واخلي. د نورو همداسې ویډیوګانو لپاره د غود خود چینل سبسکرایب کړئ او د ګړنګي نشان کېکاږئ.